إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو درنو محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو، دغه متبارک آیت چې تلاوت شو په دې کې الله سبحانه وتعالی مؤمنانو ته خطاب فرمای چې تاسو قربانی کله تر سره کوئ نو دغه قربانی خاص د الله د رضایت لپاره تر سره کړئ، کامل اخلاص سره په پاک زړه سره. په دې کې باید هیڅ قطره ریا نه وي، ځکه الله عز وجل د قربانی غوښو ته ضرورت نه لري، د قربانی وینې ته ضرورت نه لري. فرمای لن ینال الله لحومها، نه رسیږي الله ته ستاسو د قربانی غوښې ولا دماؤها او نه د قربانی وینه، ولکن یناله التقوى منکم، مگر هغه څه چې الله ته رسیږي هغه ستاسو تقوا ده. ځکه الله عز وجل د دغه قربانی په ترسره کولو کې فقط ستاسو تقوا ته ګوري، ستاسو اخلاص ته ګوري، ستاسو د زړونو پاکوالی ته ګوري چې تاسو څومره په اخلاص او صداقت سره د الله امر په ځای کوئ. په دغه ورځو کې مسلمانان د یو ډیر ستر عبادت د ترسره کولو دپاره آمادګیانې نیسي چې هغه هم په همدغه 10 ورځو د ذوالحجې د میاشتو کې دي، چې دغه ورځو فضیلت په احادیثو کې راغلی چې په ټول د کال کې غیر د رمضان نه په ټولو ورځو باندې فضیلت او لوړتیا لري. په همدغه 10 ورځو کې د حج مناسک هم حاجي صاحبان ترسره کوي او په همدغه ورځو کې قرباني هم ترسره کیږي. دا چې قرباني ولې مسلمانان کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم قرباني کړي که نه ده کړي، څوک باید قرباني وکړي، قرباني څه حکم لري، د قرباني غوښه څه رقم باید د هغې څخه ګټه واخیستل شي، د قرباني وخت څه شی دی، د قرباني مال باید څه رقم وي، او د قرباني حکمت او فلسفه څه شی ده. دغه مسایلو ته زه غواړم چې نن په مختصره توګه اشاره وکړم. اول د قربانۍ د فضیلت په اړه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وشوه چې یا رسول الله، موږ دا قرباني د څه دپاره کوو؟ څه دپاره یو مال یو څاروی حیوان ذبحه کوو د اختر په ورځ، لوی اختر؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ډېر لنډ او مختصر جواب ورکړ، ویې فرمایل سنت ابیکم ابراهیم، قربانی ستاسو د پلار ابراهیم علیه السلام سنت دی، د هغه یاد تازه کول دي، د هغه په سنتو باندې عمل کول دي. د ابراهیم علیه السلام قربانی د الله عز وجل دومره خوښه شوه ځکه هغه د یو صادق مؤمن موحد مخلص مسلمان یو عملو. الله تعالی دومره خوښه کړه چې تر قیامته پورې مسلمانانو ته امر وکړه چې د خپل پلار ابراهیم علیه السلام همدغه سنت یاد کړئ، تازه یې کړئ. څرنګه چې هغه په کامل اخلاص او صداقت سره دغه قرباني کړې وه، تاسو هم په هماغه اخلاص او صداقت او محبت سره دغه قرباني ترسره کړئ. که چیرې موږ او تاسو د ابراهیم علیه السلام ژوند ته وګورو، الله عز وجل موږ او تاسو ته د ابراهیم علیه السلام ژوند د یو صادق کامل مؤمن مخلص مؤمن او د یو کامل مسلمان ژوند موږ ته بیانوي. که څوک ځان ته مسلمان وایي نو دی د خپل ژوند د ابراهیم علیه السلام غوندې عیار کړي،
ځکه کله چې الله عز وجل ورته وفرمایل اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. کله چې الله عز وجل ابراهیم علیه السلام ته امر وکړ چې تسلیم شه، مسلمان شه، اطاعت وکړه، ابراهیم علیه السلام بې د تردد، بې د کوم فکر نه، بې د کوم تشویش نه فورا ویل اسلمت لرب العالمین، زه رب العالمین ته تسلیم یم، مسلمان یم. هماغه خپل تسلیمي چې الله ته تسلیم شو په خپل ژوند کې په هره برخه کې وښودله. د الله په امر باندې نمرود سره مقابله وکړه. نمرود داسې انسان و چې د خدای دعوه یې کوله، مګر ابراهیم علیه السلام زی هغه ته د الله د وحدانیت دعوت ورکوي چې ته خدای نه، الله هغه ذات دی چې سپوږمۍ او لمر او اسمان او ځمکه پیدا کړي. د الله په امر باندې خپل ځان فدا کوي، د نمرود په اور کې ځان اچوي، مګر الله ساتي. د الله په امر باندې خپل مور او پلار پرېږدي، قریه او کلی او قبیله پرېږدي، هجرت کوي. د الله په امر باندې خپل زوی اسماعیل علیه السلام ذبح کوي. چې دغه ټولو قربانانو ته وګوره، خپل ځان نه تیر شو، اور کې ځان واچو، خپل مور او پلار نه تیر شو، خپل اولاد او ښځې نه تیر شو. نو ځکه الله عز وجل د قربانیانې او فداکارانې دومره خوښې کړې چې تر قیامته پورې د ابراهیم علیه السلام یاد ژوندی وساته. اوس چې دغه حاجي صاحبان حج ته ځي، د حج په هر ګوټ کې، په هر عمل کې، په هر رکن کې، په هر منسک کې د ابراهیم علیه السلام یاد دی. که طواف کوي د ابراهیم علیه السلام یاد دی، که کعبې ته ګوري د ابراهیم علیه السلام یاد دی، ځکه ابراهیم دا کعبه جوړه کړې. که مقام ابراهیم ته ګوري د ابراهیم علیه السلام یاد دی. که سعی صفا او مروه ته ځي د ابراهیم علیه السلام د میرمن هاجر رضی الله عنها د اسماعیل علیه السلام یاد دی. که مینا ته ځي شیطانان جمرات ولي د ابراهیم علیه السلام یاد دی چې شیطان درې ځل ورته وسوسه کړي. که عرفات ته ځي ته د ابراهیم علیه السلام یاد دی، ځکه الله عز وجل ابراهیم ته چې دغه د جبریل علیه السلام په واسطه د حج احکام وښودل چې دغسې حج کوه، عرفه کې ورته وفرمیل اعرفت، آیا تا یاد کړه؟ ابراهیم علیه السلام وفرمیل عرفتو عرفتو، ما یاد کړه، ما یاد کړه، یا زه پوه شم، زه پوه شم. نو ځکه ورته عرفه وایي. مزدلفه، مینا، مشعر حرام، هر ځای ته چې ځي د ابراهیم علیه السلام یاد دی، ځکه د یو صادق، مخلص، مطیع، فرمانبردار مؤمن و. کله چې ابراهیم علیه السلام ته الله عز وجل امر وکړه په خوب کې چې خپل زوی ذبح کړه، اسماعیل علیه السلام، د پیغمبرانو د وحی یوه برخه په خوب کې ده. کله پیغمبران خوب ویني، هغه هم د الله له لورې وحی ده. کله ورته ملایکه د ملایک په شکل راشي، کله د انسان په شکل راشي، کله د بل مخلوق په شکل راشي. نو په خوب کې الله عز وجل درې ځل ابراهیم علیه السلام ته وایي چې خپل زوی ذبح کړه. ابراهیم علیه السلام خپل زوی اسماعیل علیه السلام ته وایي یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. ابراهیم علیه السلام خپل زوی اسماعیل ته وایي چې ما ته الله امر کوي چې تا ذبح کړم. پلار ژوندی زوی ته وایي، عاقل بالغ ته وایي چې الله ما ته وایي تا ذبح کړم. زوی ورته نه وایي چې پلاره ته نعوذ بالله لیونی شوی، ته چټیات وایي، ته دا رقم مشکل لري. زوی هغه هم د پلار اولاد دی، صادق مؤمن دی، د پلار سره د الله په دغه امتحان کې مرسته کوي. ورته فرمایي یا ابت افعل ما تؤمر، ای پلاره هغه څه چې تا ته الله امر کوي ته یې په ځای کړه، د الله امر تطبیق کړه، هسې نه چې ته نعوذ بالله د الله نافرمانه نشي. ما ذبح کړه، زه صبر کوم په دې کار باندې، ځکه دا د الله امر دی. پلار دې ته آماده کېږي چې د الله په امر خپل زوی ذبح کړي، او زوی دې ته آماده کېږي چې د الله په امر ځان تسلیم کړي پلار ته، تر څو ذبح شي. هماغه دی چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام لره مینا ته وړي ذبح دپاره. په لاره کې شیطان درې ځل وسوسه ورته کوي، کله ابراهیم ته وسوسه کوي، کله اسماعیل ته وسوسه کوي چې دې دواړه د الله د حکم څخه لرې کړي. دا چې درې ځل شیطانان موږ تاسو فلسفه هم دغه ځای کې ده. ابراهیم اسماعیل علیه السلام لره سملوي، چاړه د هغه په ستوني باندې کش کوي، مګر الله عز وجل چاړه ته امر کوي چې ته یې غوڅ نه کړي. هماغه دی چې جبریل علیه السلام د جنت څخه ګډ راولي او د لرې څخه نارې وهي الله اکبر الله اکبر. کله چې ابراهیم علیه السلام دا ناره اوري، پوهېږي چې زه په امتحان کې کامیاب شم، الله قبوله کړه، نو دی وایي لا اله الا الله والله اکبر. کله چې اسماعیل علیه السلام دا خبرې اوري، پوهېږي چې الله تعالی په موږ رحم وکړه، زه د قربانۍ څخه خلاص شم، نو دی وایي چې الله اکبر ولله الحمد. دغه ورځو کې چې موږ تاسو د اختر په ورځو کې دا تکبیرات وایو، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد، دا بیا هماغه د ابراهیم علیه السلام یاد دی.
نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وشوه چې یا رسول الله ولې مونږ قرباني کوو ابراهیم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل سنت ابيکم ابراهیم، دا قرباني ستاسو د پلار ابراهیم علیه السلام سنت دی. نو الله عز وجل د اولاد ذبح د ګډ په ذبح باندې تبدیل کړه. نو اوس هم چې مونږ هر کال قرباني کوو دا د الله یو غټ عظیم شکر دی چې مونږ ادا کوو. که الله عز وجل هغه ګډ د جنت څخه نه وای رالیږلی نو هر کال به مونږ اولادونه ذبح کولی، مګر دا د الله لوی فضل او رحم و چې هغه په د یو حیوان په ذبح باندې بدل کړه. همدارنګه دغه قرباني چې مونږ او تاسو کوو د الله په امر باندې کوو. دا د غوښې دپاره نه دی، دا د وینې دپاره نه دی، د پوستکي دپاره نه دی، د خوراک او لهو لعب دپاره نه دی، د الله امر په ځای کول دی. دغه نور شیان ورسره ثانوي دوهم قدم کې شامل دي. ته د الله امر په ځای کې غوښه ورسره شته، د الله امر په ځای کې هغه مثلا مېلمستیاګانې پکې شته. په لومړي قدم کې موږ د الله امر په ځای کول غواړو. نو دغه موږ او تاسو ته یو درس راکوي چې ته د الله په امر باندې یو حیوان ذبح کوي، خپل مال مصرفوي، نو د الله په امر ته همیشه خپل نفس هم قرباني کړه، خپل شیطان هم قرباني کړه. ستا نفس همیشه ته بد لارې ته ناروا لارې ته کش کوي، ته همیشه چاړه باید در سره وي خپل نفس ذبح کړي، قرباني کړي، په دې معنی چې د ناروا کار څخه منع کوي. نو څرنګه چې دلته د الله اطاعت کوي په هر میدان کې چې تا خپل نفس او شهوت او شیطان ناروا کار طرف ته کش کوي، خپل ځان قرباني کړه. دا موږ تاسو ته درس راکوي. د قرباني په اړه باندې موږ تاسو ته د احادیثو په رڼا کې دا ویل شوي دي چې دغه ذوالحجې په 10 ورځو کې تر ټولو ستر عمل، تر ټولو بهترین عمل چې انسان تر سره کوي طاعت هغه قرباني ده. دې نه بل غټ اجر په نور اعمالو کې نشته. په یو حدیث شریف کې داسې راځي چې د قربانۍ د مال په هر صوف پشم چې د دې په سر ویوړی په هغې باندې یو اجر دی، او د غوا یا د اوښ په هر ویښته باندې یو اجر نمشته دی. که د یو غوا ویښتان مونږ حساب کو نشو حسابولی، میلیونونه ویښتان په دې کې دي، نو هر یو باندې اجر لیکل شوی دی. بل حدیث مفهوم دی چې دې نه مخکې د قربانۍ د څاروي او د حیوان لومړی قطره وینه ځمکې ته ورسېږي، الله تعالی دغه انسان ته مغفرت کوي، خو په دې شرط چې د انسان نیت او اخلاص د الله رضا وي، ریا په دې کې نه وي، خاص د الله اطاعت دپاره دغه کار کوي. فاطمه رضی الله عنها د اختر په ورځ باندې په کور کې ډډه وهلې پرته ده او د قربانۍ وخت را نږدې کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي فاطمه پاسېږه، خپل قربانۍ ته خواته ورشه، وګوره ورته، ځکه په لومړي قطرې د ونې باندې به الله تعالی تا ته مغفرت وکړي. دا د قربانۍ فضایل دي. یو بل حدیث شریف کې مفهوم داسې دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي احسنوا ضحایاکم فانها مطایاکم یوم القیامه. تاسو ښه قربانیان یې وکړئ، ښه مالونه واخلئ، ځکه همدغه مالونه د قیامت په ورځ تاسو سپرلی دي، تاسو په دې باندې سوریږئ، پل صراط نه مو تېروي. نو هر څومره چې ستا حیوان چست او تکړه او چالاک او قوي وي په دنیا کې ښه مال پرې مصرف کړي، د قیامت پر ورځ همدومره اجر تا ته حاصلیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم قرباني کړې په خپل ژوند کې، تاکید په دې باندې کړی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 کاله مدینه منوره کې تیر کړي او 10 کاله قرباني کړې ده. او د دوه ګډانو قرباني د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره مشهوره ده په احادیثو کې، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه ګډان اقرانین چې ښکرونه درلودل، املحین چې ډیر ښایسته وو، دوه ښکلي ښایسته ښکردار ګډان یې واخیستل چې ښکردار ګډان په هغو کې ډیر قیمتي وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ګډ قرباني کړه په خپل لاس باندې، او وی ویل چې حتی صحابي وایي چې د خپل پښه مبارکې د حیوان په دغه اوږه باندې ایښودلې وه او په لاس یې ذبحه کوه. وی ویل چې یا الله دغه قرباني د محمد صلی الله علیه وسلم او آل محمد څخه یې قبول وګرځوه، د محمد صلی الله علیه وسلم او د کورنۍ څخه. او کله چې دوهم ګډې ذبحه کوو نو بیا یې ویل چې یا الله دغه قرباني د محمد صلی الله علیه وسلم څخه او زما د هغه ټولو امتیانو څخه چې دوی قرباني نشي کولی قبول وګرځوه. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا د هغه څوک چې قرباني نشي کولی د مسکینۍ او د محتاجۍ په اساس مګر الله سره مخلص وي، دته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه قرباني تر قیامته پورې ورته کفایت کوي. مګر که څوک تاوانمند دی بیا هغه مکلف دی چې باید خپله قرباني وکړي. قرباني باید څوک وکړي؟ هر هغه چا باندې چې زکات فرض دی قرباني دی هم باید وکړي، قرباني پرې هم فرض دی، واجب دی. هر هغه څوک که د زکات په اندازه مال هم نه لري مګر دومره مال لري چې د روزمره ژوند هم روان دی او دومره مال هم اضافه لري چې قرباني پرې کولی شي، دی بیا هم قرباني وکړي. روزمره ژوند دی روان دی، کوم مشکل سره مخ نه، دومره مال اضافه لري چې قرباني پرې باندې کولی شي، باید قرباني وکړی شي. د کورنۍ پلار یا مشر دی د خپل ځان مسؤلیت لري چې قرباني وکړي.
د ښځې مسؤلیت نه لري، د اولاد مسؤلیت نه لري. کله چې موږ وایو مسؤلیت نه لري، په دې معنی چې دی مکلف نه دی چې دی باید وکړي. اما که یو پلار یو خاوند پاسېږي، خپل ځان ته قرباني کوي، خپل میرمن ته کوي، خپل اولادونو ته کوي، نور نه الله نور بهترین عمل دی. مګر که چا ونه کړه، دی قانونا شرعا نه مؤاخذه کېږي چې تا ولې خپله ښځې ته قرباني ونه کړه، ځکه ته د هغې مسؤلیت نه لري. که چېرې زنانه خپله غني ده، خپل مال لري، دا د خپل ځان نه قرباني وکړي. که خاوند ورته کوي صحیح ده، ممانعت په دې کې نشته. د اولاد لخوا پلار مکلفیت نه لري، اما که ورته قرباني کوي بهترین عمل دی. همدارنګه قرباني کول د مړو دپاره والدین دي، مور پلار دی، نیکونه دي، نیاګانې دي، مثلا کاکا دی، ماما دی، خپلوان دي، اقارب دي، یا بل مسلمان دی، د مړو دپاره قرباني کول جواز لري. که یو چاته الله تعالی استطاعت او توانمندي سرمایه ورکړې، دی غواړي خپل هم قرباني وکړي، خپل پلار یا نیکه ته چې وفات شوی هغه هم په قربانۍ کې شریک کړي، خپل مور یا نیا چې وفات شوی هغه قربانۍ کې شریکه کړي، نو دغه قرباني د مړو څخه هم جواز لري. مګر په قربانۍ کې مسلمانانو دا خبره ما مخکې هم ابتدا کوو چې اخلاص په دې کې مهم دی، ځکه الله فرمایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم. الله نه د قربانۍ غوښې ته اړتیا لري، نه د قربانۍ وینې ته اړتیا لري. هغه څه چې الله ته رسیږي ستاسو اخلاص دی، ستاسو تقوا ده، دې ته الله عز وجل ګوري. نو په دغه اساس که قربانۍ کې څو نفره شریکان هم وي چې د یو نیت ریا شو، د نورو قربانۍ باندې متاثر کوي. باید د ټولو نیت د الله رضا وي. دغه غوښه او شیان په نور دوم قدم کې خود به خود ورسره شته، خو انسان باید خپل نیت د الله رضا ونیسي. هغه څوک چې قرباني کوي، د قربانۍ په وخت بهتره ده چې د خپل قرباني تر څنګ ودرېږي. که دی نشي درېدلی، چاته وکالت ورکړي چې زما د خانه ته قرباني وکړئ، هلته اوسه. مګر په دغه وخت کې دوی باید دعا ولولي چې ان صلاتي ونسکي ومحیای ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین اللهم لك ومنك. ځکه الله عز وجل فرمایي چې ته ووایه ان صلاتي زما لمونځ، ونسکي زما عبادت او زما قرباني، زما ژوند او زما مرګ ټول لله رب العالمین د الله دپاره دي. یعنی زما ټول عبادت د الله په اوامر مطابق، زما ژوند د الله د اوامر مطابق، زما مرګ د الله د اوامر مطابق. لله رب العالمین د الله په امر باندې دی، د هغه د طریقې مطابق. په همدې باندې ما ته الله امر کړی او زه د لومړنیو مسلمانانو څخه یم، یعنی الله ته تسلیم یم، د الله امر په ځای کوم. بیا په اخره کې وایي اللهم لک ومنک، یا الله دغه قرباني ستا دپاره دی او دا قرباني ستا د خوا نه دی، یعنی تا ما ته توفیق راکړی، توانمندي راکړې، الله ته یې قبول وګرځوي. بیا چې څوک ذبحه کوي بسم الله الله اکبر به ورسره وایي. دا د قرآن آیت دی، که چاته یاد وي په عربي متن باندې عربي دی ولولي، که چاته دغه عربي متن یاد نه وي همدغه مفهوم ولولي هم صحیح ده. یا الله زما دغه عبادت ستا دپاره دی خالص، ته په خپل دربار قبول کړي، ستا په امر باندې ترسره کوم، یا الله دا ستا دکان او ستا دپاره. بیا به بسم الله الله اکبر ورسره وایي. قرباني څه حکم لري؟ فرض دی، واجب دی، سنت دی، مستحب دی، څه حکم لري؟ که د مجتهدینو اقوالو ته وګورو، په دې کې علما مختلف نظریات لري او د دې نظریات د دلایلو په اساس راغلي دي، ځکه دلته مختلف احادیث وارد دي او هر مجتهد د خپل علم او معلومات اصول او قواعد مطابق چې کله مطالعه کوي یو حکم ته رسیږي. یو مجموعه دلایل او احادیث دي چې حنفي مذهب احناف، چې موږ تاسو اکثرت احناف مذهب تابع پیروي کوو، حنفي مذهب دوی چې هغه احادیث مطالعه کوي، دوی حکم کوي چې قرباني واجب دی او واجب د فرض حیثیت لري. قرباني واجب دی په هغه انسان چې دی مسافر نه دی، مقیم دی او دی میسور دی، یعنی سرمایه‌دار دی، کولی شي قرباني. پس د احنافو په مذهب کې قرباني واجب دی په هغه انسان چې مقیم دی او دی میسور دی، مال لري، دغه انسان باید قرباني وکړي. دوی دلایل چې ذکر کوي، یو دلیل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من کان له ساعة ولم یضحي فلا یقربن مصلانا. هغه انسان چې سرمایه لري، توانمندي لري چې قرباني وکړي او د قصدن قرباني نه کوي، د قرباني استطاعت او توانمندي لري، قصدن قرباني نه کوي، فلا یقربن مصلانا، د زمونږ عیدګاه ته نه راځي، مونږ سره د اختر مونځ نه کوي. یعنی دا ډیر شدید حکم دی، که ته قرباني نه کوي بیا د اختر مونځ ته مه راځه، ځکه ته استطاعت لري، توانمندي لري او قصدن د الله حکم نه په ځای کوي. نو دغه حکم نه چې احناف وایي چې دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم قاطعانه حکم کوي چې بیا د مونځ نه کوي د اختر،
نو دا دومره شدید حکم دی، د دې نه معلومیږي چې دا واجب دی، یعنی عادي مستحب عمل نه دی. بل حدیث چې دوی دلیل نیسي هغه دا دی چې علی کل اهل بیت فی کل عام اضحیه، په هر کورنۍ باندې یوه قرباني په هر کال کې فرض ده، لازمه ده. نو دلته هم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لازمه ده، نو دې نه معلومیږي چې دا واجب دی. او بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي که هغه چا د اختر د لمانځه څخه مخکې خپل حیوان ذبح که، د بل حیوان د اختر لمانځه څخه وروسته ذبح کړي، دا قرباني نه ده شوې، فقط غوښې دپاره ذبح شوې. ځکه د قربانۍ وخت د اختر لمانځه نه وروسته دی. که چا مثلا د اختر په شپه قرباني وکړه یا د اختر د لمانځه نه مخکې سهار قرباني وکړه، کوم عذر هم نشته، قصدن دا کار کوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دی دې د سره بله قرباني وکړي. دلته یوه نقطه هم ده محترمو چې دلته استرالیا کې یو تعداد خلک قصابانو ته فرمایش ورکوي چې ما ته قرباني وکړه، او د فرمایش سره دا ورته وایي چې ما ته به په لومړۍ ورځ باندې کوي، په 10 بجو باندې به راکوي. اوس دغه قصاب سره 500 قربانیانې دي، دی په دغه د مثلا اختر لمونځ مونږ 8:30 بجې باندې کوو، دی د 8:30 بجو نه تر 10 بجو پورې 500 غواګانې څنګه حلالې کړي، 500 پسان څنګه حلال کړي. ځینې قصابان چې موثقو خلکو ما ته ویلي چې دوی 2 ورځې مخکې قرباني کوي، 2 ورځې مخکې مالونه حلالوي، ذبح کوي، پاک کوي، تا ته 10 بجې وایي راشه تیار درته درکوي، هغه 2 ورځې مخکې حلال کړی. په دغه اساس دغه ځینې مسایلو ته باریکیاتو ته باید سړی متوجه وي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چا د اختر د لمانځه نه مخکې قرباني وکړه، دی د اختر نه وروسته دوباره بیا قرباني وکړي، دغه قرباني د ده نه دی حساب شوی. اما که څوک د اختر لمانځه څخه وروسته قرباني کوي، نو دی د بیا د الله نوم یاد کړي، قرباني دې ترسره کړي. اما نور مذاهب غیر د احنافو نه چې هغه شافعي مذهب دی، مالکي دی او حنبلي دی، دوی بیا وایي چې قرباني سنت دی او مستحب دی. ځکه دوی بیا دلیل دا نیسي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د ذوالحجې 10 ورځې داخلې شي او هغه څوک چې اراده لري قرباني وکړي، نو دی د خپل ویښتان سنتونه نه اخلي. د ذوالحجې 10 ورځې چې داخله شي او څوک د قربانۍ اراده لري، نو د خپل بدن ویښتان سنتونه دې نه اخلي. نو دغه مذاهب بیا دا دلیل نیسي چې دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و اراد ان یضحي، اراده لري، نو دا اراده خو اختیاري خبره ده، یعنی که څوک اراده نه لري باک نشته، ځکه دوی وایي چې دا مستحب دی او سنت دی، که چا ونه کړه باک نه لري. اما احناف که څوک دغه مذهب پیروي کوي، بیا په دغه مذهب کې دا واجب دی، او په چا چې لازم شوی وي او نه کوي، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم هم دا دی چې بیا د اختر لمونځ ته نه راځي. مګر دا د اختر لمونځ حکم بیا دا نه دی چې دا د لمونځ پرېږدي، یعنی دا په دې معنا چې هغه اجر نه ځان محروم کړی دی، باید دا کار یې کړی وي. دا ټول مسایلو ته زه راځم. ایسل د قربانۍ وخت څه وخت دی، څه وخت باید قرباني وشي؟ د قربانۍ سنت طریقه یا هغه سنت وخت دا دی چې انسان د اختر لمانځه نه وروسته او د زوال څخه مخکې قرباني وکړي. اختر لمونځ که په 2 بجې وشو، که په 8 بجې وشو، که 9 بجې وشو، د اختر لمونځ چې وشو دې نه مخکې چې لمر زوال شي، لکه نن زما ساعت مطابق په 12 بجو او په 23 دقیقو باندې یا 25 دقیقو باندې زوال وخت شو، ماسپښین داخل شو، یعنی دې نه مخکې چې لمر زوال شي قرباني باید وشي، دا وخت سنت دی. ځکه په حدیثو کې تاکید په دې راغلی چې انسان عجله وکړي قرباني کې، ځکه دا د الله حکم په ځای کول دی. او موږ تاسو ته دا حکم هم ویل شوی چې انسان باید په دغه ورځ روژه وي. روژه په دې معنی چې د سهار لمانځه نه وروسته داسې شی ونه خوري تر اختر لمانځه پورې، او د اختر لمانځه نه وروسته مستحب دا دی چې دی د خپل قربانۍ غوښه وخوري. دغه حکم حکمت هم دا دی چې انسان قربانۍ کې عجله وکړي، ځکه ته روژه یې وږی شوی، نو دا لوږه تا مجبوروي چې ته زر قرباني وکړي او څه شی وخورې، نو د دې اصلا تاکید هماغه عجله کول دی په قربانۍ کې. نو دا سنت طریقه ده چې انسان قرباني د اختر لمانځه نه وروسته د زوال نه مخکې، یعنی 12 بجو څخه مخکې قرباني وکړي. اما که چاته دغه وخت کې فرصت میسر نشو، قرباني و نوشه کولی په دې وخت کې، بیا د لوی اختر د 3 ورځې تر مازدیګر نه وروسته پورې وخت لري. دې نه مخکې چې لمر غروب شي په 3 ورځ، یعنی د اختر ورځ او د اختر ورځ څخه 2 ورځې نور هم، 11 ورځ 12 ورځ، د 12 ورځې د مازدیګر نه وروسته چې لمر غروب شي، د غروب نه مخکې د قرباني کولی شي. خو کله چې لمر غروب شي په 3 ورځ د اختر، نور د قرباني وخت خلاص شو، نو قصدن تاخیرول ښه عمل نه دی، خلاف سنت دی. ځکه سنت هماغه وخت ټاکل شوی، که د یو عذر په اساس د یو مشکل په اساس دا کار کېږي بیا مشکل نشته. همدارنګه بله مسله د حیوان عمر دی. کله چې موږ تاسو حیوان ذبح کوو، دغه حیوان څو کلن باید وي؟ اول خو شریعت موږ تاسو ته حیوانان ټاکلی دي چې قرباني فقط په 3 ډوله حیواناتو باندې کېږي. یو اوښ دی، غوا ده،
او ګډ او بیزه ده. اوښ یا اوښه فرق نه کوي، نر او ښځه پروا نشته. غوا او غوایي فرق نشته، ګډ او مثلا ګډه فرق نه لري. اوزه یا بیزه هم په همدې کې شامله ده، دا هم په مګه حکم کې ده، کولی شي. نو دغه درې حیوانات هر یو باید سالم وي، جوړ وي، هیڅ عیب ونه لري، لکه پښې ماته نه وي، غوږ یې غوڅ شوی نه وي، داسې یو بل عیب ونه لري. د دې ترڅنګ د دوی عمرونو ته باید وکتلی شي. که څوک اوښ ذبحه کوي، په اوښ کې 7 نفره شریک کېدلی شي. یو نفر هم یوازې هم کولی شي، 2 3 4 5 تر 7 نفرو پورې یو اوښ ذبحه کولی شي قرباني. 7 نه زیات ګنجایش نه لري. مګر دغه اوښ چې قرباني کېږي دا باید 15 کلن شوی وي، 15 کاله پوره کړی وي، 15 کلن اوښ وي. که یو اوښ 4 کلن وي یا 3 کلن وي، په دې باندې قرباني نه کېږي. هغه مسلمانان چې غوا یا غوایه قرباني کوي سره د سالمیت او جوړوالي، دغه غوا باید 2 کاله پوره کړی وي، 2 کلنه شوی وي یا 2 کلن شوی وي. که د 2 کالو نه غوا یا غوایه کم وي، بیا په دې باندې قرباني نشته. او موږ تاسو په عرف کې پوهېږو چې د 2 کلنې نښې 2 غاښونه دي، چې کله پاس 2 غاښونه پیدا شي، غټ غټ غاښونه وي یا لاندې غاښونه، او لاندې 2 غټ غټ غاښونه پیدا شي، د دې معنا دا چې دا 2 کاله پوره کړي. 2 کالو څخه مخکې هغه شیر غاښونه لري، د شیدو غاښونه خو دغه نه لري، غټ غاښونه نه لري. همدارنګه ګډ او بیزه حد اقل 1 کلن باید وي. که د 1 کالو نه وړه وه یا وړوکی وي، په دې باندې بیا قرباني نه کېږي. اما ځینې علما بیا د ګډ او بیزې سره یو گنجایش ورسره اږدي، هغه دا ده که چیرې دا ګډ یا بیزه د 1 کال څخه کمه وي، لکه 9 میاشتو ده یا 11 میاشتو ده یا 10 میاشتو ده، خو جسمن دومره غټه ده که چیرې ته 1 کلن سره خوشې کې فرق نشي کولی چې دا 1 کلن ده که 9 میاشتو ده یا 10 میاشتو ده. یعنی بدنن دومره غټه شوی وي که 1 کلن او ګډانو سره خوشې کې فرق نه کېږي. نو بیا دغسې حیوان باندې قرباني کېږي، خو هغه هم په شرط د دې چې د 9 میاشتو سره خیالاتو څخه کم نه وي، یعنې دومره میاشتې پوره کړې وي. د قربانۍ غوښې په اړه باندې مسلمانانو اصلا خدا دی چې د قربانۍ اصلا اساسي حکمت او فلسفه هغه د الله امر په ځای کول دی، د الله اطاعت کول دی. ځکه د الله په امر قرباني کوو، وینه تویول دی د حیوان، د الله امر په ځای شو. دا غوښه دا دوهم قدم کې خود به خود ورسره ضمیمه ده. نو هیڅ څوک باید د قربانۍ نیت غوښه ونه نیسي، د الله رضایت، د الله حکم په ځای کول دی. د دې سره سره د قربانۍ غوښه یوازې مسکینانو دپاره نه ده. موږ او تاسو ځینې عبادات لرو چې هغه د خپل ځان دپاره دی، د الله رضایت دپاره دی، بیا خپل ځان دپاره دی. یو د هغې نه عقیقه ده، کله چې د انسان زوی یا لور پیدا کېږي عقیقه ورته کوي، دغه عقیقه یوازې مسکینانو دپاره نه ده، دا د خپل کورنۍ دپاره ده، خپلو خپلوانو دپاره ده، مسکینانو دپاره هم ده. نو په دغه اساس دا د عقیقې سنت زه بار بار وایم چې دا باید موږ او تاسو دلته خپلو کورنیو کې ژوندی کړو، تر څو د زموږ نوی نسل اولادونه په دغه احکامو باندې پوه شي. دا چې هر شی موږ افغانستان ته ولېږه، دلته دغه عباداتو فلسفه به زموږ نه هېره شي. دا نوی نسل به نه عقیقه پېژني، نه به قرباني پېژني، نه به بل عمل پېژني. نو د قربانۍ غوښه هم داسې ده چې دې کې خپله کورنۍ هم شامله ده، دې کې خپل خپلوان، کاکا، ماما، عمه، خاله، د ټول خپلوان دا هم په دې کې شامل دي، مسکینان هم په دې کې شامل دي. نو په دغه اساس د قربانۍ غوښه که څوک دلته قرباني کوي، ځینې امکانات میسر دي، نو کولی شي چې خپله کورنۍ وخوري، ځینې خپلوانو ته هم ورکړي، او ځینې مسکینان که موجود وي هغو ته هم ورکړي. که چیرې مسکینان نه وي، قرباني شوې ده، ځکه انسان چې د الله په امر دا ذبحه کوي دا خپله قرباني ده. په دې سره سره ځینې خلک چې دغه خپله قرباني کوي، که چیرې دلته قرباني نه کوي یا امکانات میسر نه وي، نو بهتره دا ده چې دا خپل خپلوانو ته ولېږي. او موږ تاسو الحمدلله هر څوک افغانستان کې فامیلونه لرو، که ته مثلا دا قرباني خپل ورور ته لېږې، خپل ماما ته لېږې، خاله ته لېږې، عمه ته لېږې، نور نزدیک خپلوانو ته لېږې، افغانستان کې په دوی باندې ثواب ډېر دی. ځکه یو طرف ته ستا قرباني کېږي، بل طرف نه تا هغه صله رحمي او د خپلوانو حق دی ادا کول سره. او ځکه قرباني د خپلوانو حق هم په دې کې شته، ستا حق هم په دې کې شته، مسکینان هم شته. او هغو چې قرباني کوي خامخا یو څه به مسکینانو ته هم ورکوي په هغې کې. که مثلا ته خپل ورور ته ولېږې، ستا ورور ذبحه کوي، یو څه به ستا ورور او د هغه کورنۍ وخوري، یو څه به مسکینانو ته ورکړي، نو دا هم کېدلی شي، په دې باندې ثواب ډېر دی. که څوک خپل خپلوان نه لري یا نشي لېږلی، نو بیا هر مسلمان ته چې ورکړي، یو څوک د قرباني وکړي کېږي. مګر د قربانۍ په وخت کې دا هم باید په نظر کې ونیول شي، ته چې چاته پیسې ورکوي دی وکیل ونیسه، ورته وایه چې دغه پیسې زما د خوا نه وکالتن تسلیم شه، قرباني راته وکړه وکالتن. دی چې کله تا نه دغه پیسې اخلي بل چاته ورکوي، هغه ته به وایي چې دا ته وکالتن د فلاني څخه قرباني وکړه.
خو دغه شرکتونه یا ځینې دوستانو ملګري چې د خیریه کارونه کوي پیسې ټولوي دوی اکثر بیا چون تعداد زیات شي د هر چا نوم نشي اخیستلی خو ښه طریقه یې دا ده چې هر قرباني د هر نفر په نوم باندې وشي دا قرباني د فلاني څخه په وکالت باندې اما که چیرې تا دغه چاته چې پیسې ورکړې دی د وکیل ونیو او دی هغه چاته چې افغانستان کې هر هیواد کې پیسې ورکوي هغه ته وایي چې په وکالت د 80 کسانو نه دغه 80 کسان په خپل نظر کې د نومونه ځان سره ووایي چې دغه نومونه چې ماته پیسې راکړي نو بیا هم صحیح ده خود وکالتاً دا قرباني باید وشي نو دا هم جواز لري خو بهتره دا ده چې هر څوک کوشش وکړي خپل او خپلوان نږدې خلکو ته دا قرباني ولېږي دې کې بیا ثواب ډېر وي هم صله رحمي تر قضا کېږي او هم قرباني ادا کېږي دا چې قرباني څه حکمتونه لري حکمتونه ډېر زیات دي حقیقت باندې الله پوهېږي خو په لومړي قدم کې موږ دا دی چې د الله امر په ځای کوو موږ او تاسو په عباداتو کې په دې مکلف نه یو چې د هر عمل حکمت باندې پوه شو نن سبا یو تعداد مسلمانانو خپل وظیفه فقط همدا پیدا کړې ولې پنځه وخته لمونځ دی ولې وزل طواف دی ولې شپږ ځل دا دی ولې یو ځل دا دی ولې قرباني کوو لومړي قدم کې موږ د الله امر په ځای کوو که د دې په حکمت پوه شو که پوه نه شو د الله امر په ځای شو دوهم دا دی چې دا د الله د نعمت شکر دی دا ټول نعمتونه چې الله په موږ کړي دي اولادونه موږ تاسو ته راکړي دي او دا قرباني کوو دا د ټولو نعمتونو شکر په ځای کول دي په ضمن کې بیا یو توسعه ده په خپل کورنۍ باندې په خپلو اقاربو باندې په خپلو خپلوانو باندې ځکه انسان قرباني کوي دغه غوښې خلکو باندې ویشي نو حتی حیوانات په دغه ورځو باندې ماړه وي که افغانستان کې یا پاکستان کې چې موږ هلته وګورئ په دغه ورځ باندې ګلم په مخ سپي ماړه دي هر شی ورته پراته دي پیشوګان ماړه دي پرندګان ماړه دي دا د قرباني هماغه برکت دی نور ورځو کې دوی تختوي شیان در څخه مګر په دغه ورځ به کیلو کیلو ورته پراته وي نه خوري ځکه ډېر زیات ورته رسېږي نو دا هغه مختصر حکمتونه الله تعالی دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي